السلام علیکم قدرمنو د انسانیت یو بل امتحان دا هم دی چې هغه حیوانان چې موټر وهلي وي یا ناجوړه نو هغه حیوانان زه راوړم بیا علاج کوم دا دی دا ګوره دا موټر والا نږدې سره ښکاره کړه ګوره دا اوس په وینو لړلی دی په وینو لړلی دا موټر والا ما ورسره دا موټر والی دی پرون ما راوړی دی د دې علاج روان دی هغه پښې چې ده هغه موټر والی ده د دې پښې دا پښه ماته ده هغه ورښکاره کړه دا پښه یې ماته دغه پښې چې ده د دې پښه ماته ده ګوره ګوډه ځي له نږدې جو نږدې ګوډه ورته کښېنه ګوره پښې ګوډه هغه سپی ښکاره کړه سپی دا پښه یې ښکاره کړه دا سپی پښه ماته ده دا سپی پښه ماته ده دا پښه ما دا موټر وهلی ده دا زما سره 4-5 حیوانان دي چې اکسیډنټ کې خوړ شوي دي ما راوړي دي علاج روان دی اوس دوا ورکوم په شیدو کې نو تاسې وګورئ دې ته موږ دا د اګمیټین شربت چې دی دا کوم دا سپی هم زخمي ده دې ته موږ اګمیټین شربت ورکوو دا شیدې دي په شیدو کې اچو دې کې څو ګډول قدرمنو هغه حیوانان چې موټر وهلي وي او تاسو ته په مخه درسي تاسې باید یوسئ خپل علاج وکړئ د دې په کوټه کې د حیوانانو د علاج لپاره د خاص هسپتال نشته یو ګوړه هسپتال دی هلته مې علاج نه کېږي نو د انسانیت یو دغه ثبوت هم دی چې د الله له مخلوق سره به ښه کوې د الله په مخلوق باندې به مهرباني کوي نو الله به بیا په تا مهرباني کوي